ریب کې موږ حد نه زیات تغیرات راوستي دي او ډېره مننه ستاسو د انتقاداتو نه، نظریاتو نه، تقویتي نظریاتو چې موږ واورېدل او تغیرات هم راوستل. ریب کافي تیز شوی دی او کسان چې مخکې تجربه کړی او سلو اوس کافي تیز شوی دی. همچن په ریب کې موږ مینی اپونه لرو چې ستاسو ورځنی ژوند نور هم تقویه کولی شي، چې هغه لین اپ دی، ټاپ اپ دی، والټ دی او همداسې ایسم نور شیانو پکې هم راځي. په ریب کې هم چنان موږ خپل اي آی انجنونه نور هم تقویه کړي دي چې وکولی شي هغه ویډیوګان تاسو ته ښکاره کړي چې کوم ستاسو دلچسپه دي. هم چنان موږ په ریب کې موډریشن ډېر قوي کړی دی چې کوم ویډیوګانې زموږ د پالیسي په خلاف دي هغه موږ د نه مخکې چې خلکو ته ښکاره شي کنټرول کړی شو. بیا هم دا یو نوی اپ دی، تغیرات پکې مثبت راوستل کیږي، سلو انشاءالله، لیکن غواړم ته دوباره ریب ته لاړ شي، دا مثبت تغیرات وګوره او کم اپونه چې موږ لرو مینی اپ ریب کې امید لرم چې دا نور اپونه ته ډیلیټ کړي او فقط ریب استفاده کړي، ځکه ریب نه فقط یو اپ دی، یو حرکت دی زموږ ستاسو د ارزښتونو ساتلو دپاره او همچنان هغه قدرت چې موږ د لاسه ورکړی وو نو سوشل میډیا ته مو ورکړی وو هغه بیرته لاس راوړلو دپاره موږ ریب لرو. دا سفر زموږ ستاسو سره یو ځای دی، نو راځئ چې مخکې لاړ شو. او هغه ورونه چې د ریب پیغام ګوري، د ریب میشن ګوري، نو زه غواړم چې تاسو راشئ موږ سره پرو سبسکرپشن واخلئ چې کوم سپورټر پلان دی په هغه کې به تاسو زموږ پلیټفارم هم سپورټ کوي او سره به هغه سهولتونه درکو چې واقعا ستاسو ژوند اسانه کوي. مثال درکم، ته به بلو ټیک واخلئ، وریفاید به، دویم ته آنلاین لایف کسټمر سپورټ اکسس لري او دریم ته کولی شي په همدې سبسکرپشن باندې چې کله ویډیو په ریب کې اپلوډ په ټولو پلیټفارمونو کې اتوماتیک اپلوډ کې. دا یو غټه اسانتیا ده، دا اسانتیا هم لاسته راوړه او ریب پلیټفارم هم سپورټ کا. ډېره مننه.